अस्सलाम वालेकुम ग्रान मिनवालू उम्मीद लरू چې خبره او د ژوند نه به مزې اخلي نن بیا ستاسو د پاره د انټرنیټ د دنیا نه بهترین فني ویډیوز راغونډې کړي دي او دا یو ویډیو هم ته جوړه کړې ده امید لرو چې دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي نو ویډیو لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ راځئ چې وګورو یو مولا زوی شو نو خلکو له ډوډۍ کړې وه نو ټول خلک راغلي مبارکۍ ده چرسی مبارکۍ ته لږ وګورئ ښه مولا ته وویل چې زوی دې مبارک شه نو بس هغه چرسي اخره کې مولا ته وایي مولا صاحب لږ دې ګوټ ته راسه ویل خبره در سره کوم نو صاحب ته چې بوتلې نو خبرې چرسي ورته څه وایي مولا ته وایي یاره استاد وایي ما ته پته نه وه چې ته کار کوې قسم په خدای د خپل سر عدنان ټي وي یاره پښتو ژبې بهترین واینز دي یار شروع بوزه دعا په کو خوشاله به ګره ټول عمر ها ایو عمره ایو جالډو براغه دا د باز خلکو پارس کې کار یار لګ ګوره ښه بلاړه مسنګ چل دی کو ساروي چې وتا وجه د ساروي 55 ویلې هغه ته 51 ویلې لکه دې سره بیان مسره هغه خبره پرې ده خپل خبره کوم ما ده پته ده خو دې کارو کې بیګا ظالم ما تاسو له خبره جوړوله نو چې تقریبا 2000 پسې تر خو دې او زر 2000 هغه در خاطر به خبره سره لکه تاسو مخ وې ګرا خو کې زمون تیار بیا روان دی وروري 55 او په 55 کې د ملګریا زمون ساروي له کوی شو غلی شکنه یار تاسو کلی کې په غلخور مشهور دی هغه ما خرڅ کړی بیګا دا بل دی بلو نه نه دا دی زی پیجر ما جرسی ساروي ده کته پسو والی 53 نه دی خواشه ته دې ساروي ته ګر 53 92 او 55 92 55 ول اخلاص دا ساروي ورکا او روپے وته لکه خدای دې وشه داغه سره په 70 خبره روانه راخه انا په 1000 روپے مې سره به روانه ده هغه مې خرڅ کړی دی دا غنه دي کنه یار ترې ساروي ته وګوره ساروي خو یو دی خیر دروغ دی کلیوال دې به دروغ وي دروغ نشو دا زموږ په کلی کې په غلخور مشهور دی په غلخور عمل ګری ستالګي په پینځه زبس یار بوداوي وته کوي یار زمانه اورا راشه خبره جوړو ما دا ما جوړه تیار خبره ولا خراب کړه یار ته خډیر منافق انسان نه بیګا دی په خپل بوتار وی بیګانو بیا وی بیګا وی وا او د جاپری ویډیوز بتا سو ډیر کتلی کنه خو نه دا تاسو ډانس سب خیم ها صادق خان ویلاګ خپل فنکار دی یار ماشاءالله سر بدیار د عدنان ټي وي یو بل حاکه سره پیش کوو الیرا ایرورې ولی زما خبر دې څنګه یاد کړه ما زدي کان کی په غرمه کې چې ډک سیګریټ هیڅ کلی کې حساب دي ستا ټپکه نه یادو مشاته د زناور یادو لکه سرګي وغړاو ملګری خپنه شي یار خپنه شي څنګه خپنه شي دا تي سره کدا زنانه د سره نه ورنه کدا زنانه سره ته ما یو دوه خې ډکټري دلته ځان وړه ځان له کار کتلې دي ځان په سپی نه په موږ په بدمعشي ټول موډ را خراب کو عدنان صح وسکو تی ما یو دوه خې ټکی خو دي دا زه باک کوم ولې د دې په خلو ما کنه چینجا تم ته نه Kotrore, komore, kokorki, no jamun khore. Kuspine o kotore. Da pache darwala, di garib sare imdado ke, Allah pak te, sta lashwana bachi, jannat ta boat leki. لسواړه جاپری ته لګ بیا غوښه هغه دا چوایا چې دی یو لسم او دولسم څه ګناه کړی جواب No mata څه پټوا چې دلته سپېلنګ شوی را او استاد جی دا موبایل چې دنو د دې بیټری لغون د سوزیدل را پښوي ته اوس دغه ته جيب بوله دا سوزیدل لغون ته کېدا ته جيب بوله سوزیدل لغون ته کېدا کنه دولي دمنه مانه ګټر ته پرې وته نو زما دې تبا کنه دونو خلک وی کنه نو ما هوتا ته وی کنه هلکه سره خوند بګي ګټر ته مانه پرې وته ولې
ته ولې نسواري استاد کو نسواري تیزابي ګټر ته پریوته دومره ته ته بویګه نه زه ولې بویم کوم خلک دوره وی ګرم مسلمانانو خپل په دا استاد سم کا سو سیکنډ هند برش ته په سور کې دا د پارسه کې کار دی نه اې د چا کور د چا پکړې دی حاجت ته په نر هل دې تعالی ماته غنی یار ټول ادا کار دی یار د خلیزه قبا درکله ته اوس موږ لدلته درشه د یو طرف ته شو بوس کې استاد لاري تو کتاو خبر الله کا خلک دوره وی مسلمانانو چې ګټر ته ډېر کولي انداز دی زبردست ته هل لیکړي کنه چې استاد بهم ډېر نه خې د ګټر ځای کو ته معلومه شوه چې څنګه نو خلک دې پسې مرمان بګي استاد جی هغه قائد اعظم چې علامه اقبال بچ شیرین لیکل داسې کلم به خل دی کنه بے غیرت د کپلاری ورکوای کاکا ډېر کولي شعرونه ویل یار وره ډېر کولي شعرونه دي ها د کپلاری ورکوای چې مړی تر باندې زاري ورکوای چې ګنټې د پاره برسته ورته خېزه ک نمبر د ټیلیناری ورکوای ک نمبر د ټیلیناری ورکوای چې ګنټې د پاره برسته ورته خېزه ک نمبر د ټیلیناری ورکوای چې پښتو غیرت زروم پکې نوي کبه حد وسنداري ورکوای ډېر کولي چې پښتو غیرت زروم پکې نوي کبه حد وسنداري ورکوای به مطلب چې قدم تر سره ناخلي کبه دغه رنگ دی یاري ورکوي ډېر کولي دا بیا به مطلب چې قدم تر سره ناخلي کده دغه رنگ یاري ورکوي چې په خپل بدو سر ټیټ کې روان سي کپ کوم باندې سرداري ورکوي چې په خپل بدو سر ټیټ کې روان سي کپ کوم باندې سرداري ورکوي شادي خېلو کیسې ډېر اثر یو د خوچتا په شان خواري ورکوي شادي خېلا کیسې ډېر اثر یو د خوچتا په شان خواري ورکوي وای چې پردي ډول ته غورځي دا دله ده چې پردي ډول ته غورځي دا دله ده چې به خبره چې د کار نه راغی دی نه ته په چرغه دا پردای ډول ده چې پردي ډول ته غورځي دا دله چې سپینو مروري دا دله چې پردي ډول ته غورځي دا دله ده چې سپینو مروري دا دله ده چې په خپل جیب چې د نوي دامه واور په پردي جیب چې خوشېږي دا دله دا ډېر ښکلی ډېر ښکلی دعوت میلمستیا ورکړی وي چې دعوت میلمستیا ورکړی نه وي بیا په یو میلمه کېږي دا دله سړی هغه چې خپل کور کلی پیدا کړي چې د اسخر کره پنډېږي دا دله ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی سړی هغه چې خپل کور کلی پیدا کړي چې د اسخر کره پنډېږي دا دله ده چا د خېلو ته به څومره خلک شمارې چې له ښځې مروریږي دا دله ده